جګړه نه کوي او شور دی نه کوي چې سالاران ورته کم کار ښایي هغه دی کوي. ډېره مننه. اب میں بنارس خان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنی نظم پیش کرے. بنارس خان خٹک. ایسے بلکان دیکھا تھا جھگڑے جوڑے کلا کلا یو وگما چرتن راشی کلا کلا یو وگما چرتن راشی تری پیدا زما پمات وزر کی ساشی معلومیگی چی زما بڑی الوزی معلومیگی چی زما بڑی الوزی تری نمخ کی بیو نوے جن پیدا شی. رونو دا خپل نظم ما په خپل لیکل ز شاعر نیم خو خپل قائد ته پرزوینه وړاندې کوم که څه غلطي رانه پکې شوی وي نو په مخ کې بخښنه غواړم. قائد ته سلام قائد ته سلام دستا همت ته سلام دستا پښتو ته سلام ننګ او غیرت ته سلام 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 دستا عظمت ته سلام. حق وینا کوي مظلوم د پارا ته د ظالم بلار تلې نه لکه شایل په برابر خيږي تیز سلی کې مختا تلې نه دستا پشان قائد دنیا کې نشتا دستا پشان قائد دنیا کې نشتا افسوس افسوس مونږ پیژندلې نه لکه د شعر مقابله کوي شي لکه د شعر مقابله کوي شي چرته د چا نه تښتېدلې نه ستا دبدبې شان شوکت ته سلام ستا دبدبې شان شوکت ته سلام قائد ته سلام دستا عزت ته سلام دستا عظمت ته سلام 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 د تا جرأت ته سلام. د کام د پاره د جیلونه تیر کړل د کام د پاره د جیلونه تیر کړل په ځان د رنګ رنګ تکلیفونه تیر کړل ډېر ظالمان په تا فتوی ورکوي دوی په یوه ډالر ایمان خرڅوي. مونږ ستا روح یو ته بدلې زمونږ مونږ ستا روح یو ته بدلې زمونږ څوک دې زمونږ جدا کولی نشي. ټوله دنیا کې د ثاني نشته دی ټوله دنیا کې د ثاني نشته دی خو کام مې لاړون دی تا لیدلی نشي. پکام مینا استا الفت ته سلام پکام مینا استا الفت ته سلام قائد ته سلام دستا عزت ته سلام 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 دستا عظمت ته سلام. تا په پښتون کې کام ولی پیدا کا تا په پښتون کې کام ولی پیدا کا اوس خپل ځان کې رور ولی پیدا کا د پښتنو چمن ازغي ازغي وو د پښتنو چمن ازغي ازغي وو پکې وګما دي د سپرلی پیدا کا داود شوی کام د ټول راويختو پزړ چمن کې د لالي پیدا کا پښتنو ستاسو کام ولی او اخوت ته سلام دسری جنډي سره مؤمنه محبت ته سلام قائد ته سلام دستا عظمت ته سلام دستا پښتو ته سلام ننګ او غیرت ته سلام. اصلي خندق چمر میدان ګټما اصلي خندق چمر میدان ګټما سر په بیلم خسر نشان ګټما دلی ونو ملګرتیا ما سره دا ما ته پختې د بابا جان ګټما دا انګریزي خیناما نمنما دا انګریزي خیناما نمنما د سرحد نوم پښتونستان ګټما په مشرۍ کې د اجمل روانیم په مشرۍ کې د اجمل روانیم خنوم ناموس ته ولی خان ګټما د کالا باغ بند پرې خود نشم د کالا باغ بند پرې خود نشم د باباجي د زړه ارمان ګټما دستا د ډیرو خوبو ډک لوړ شخصیت ته سلام قائد ته سلام دستا عظمت ته سلام ننګو پښتو ته سلام دستا عزت ته سلام. اس سے قبل کہ میں دوسرے مقرر کو بلاؤں میں چند قراردادیں
آپ کے سامنے اس جلسہ گاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے یہ جلسے ہم صوبہ سندھ کی موجودہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ شہروں میں دہشت گردی کا بازار گرم ہے، جس میں امن پسند شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور اندرونی سندھ ڈاکوؤں کا راج پاٹ ہے، جس نے قانون کو سبوتاژ کر رکھا ہے اور حکومت بشمول قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس تماشائی ہیں اور غریب دیہاتی عوام ڈاکوؤں کو رحم و کرم اور دہشت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جلسے ہم حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں، محنت کشوں اور ہاریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ آج کا یہ جلسہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ترک کیا جائے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے صوبہ سندھ کے عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور اس ڈیم کی تعمیر سے صوبوں کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا ہوگی۔ یہ جلسے ہم مطالبہ کرتا ہے کہ کراچی کی تمام کچی آبادیوں کو فوری طور پر پانی، بجلی، گیس، سیوریج لائن، صحت و صفائی جیسے بنیادی سہولتیں فراہم کریں اور تمام کچی آبادیوں کو لیز کیا جائے اور ناجائز تجاوزات کے نام پر پختونوں کی آبادی کو مسمار کرنے کی مہم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ یہ جلسے ہم تعلیمی اداروں میں پختون طلباء کے ساتھ انتظامیہ کی زیادتیوں کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں پرسکون تعلیمی ماحول کو فروغ دیا جائے اور موجودہ داخلہ پالیسی پر اثر نو نظر ثانی کی جائے۔ یہ جلسے ہم سندھ کے صنعتی اداروں میں محنت کشوں کے ساتھ مل مالکان کے رویوں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ٹھیکیداری سسٹم کی مذمت کرتا ہے اور اداروں سے تالا بندی اور چانٹی کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ جلسہ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وفاقی اداروں بشمول صوبائی اداروں میں کوٹا سسٹم پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے اور پختونوں کے لیے 22% مختص کوٹے پر عمل درآمد کیا جائے اور پختونوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کو ختم کیا جائے۔ یہ جلسے